عالم او جین عالم الدین حضرت مولانا شیخ محمد افضل صاحب، حضرت مولانا شیخ ریاض الله صاحب، مونږه د دوی شکریا ادا کوو. دا مولوی صاحب د ضرور شیخ حضرت صاحب تاسو ټول بس مونږ ته یو شان یې خو دې پکې مشر دی. زما خبره د سره وي چې ما په خپلو درسونو کې وي شور ونه کوي چې ما په خپلو درسونو کې وي چې شیخ ابن تیمیه صاحب دا ډېر متنازعه سړی دی او علماو په ده باندې ډېر سخت احکامات او ډېر سختې فتاوی کړي دي. په بعضو کتابونو کې دته نسبت نه کفر شوی دی، په بعضو کتابونو کې دته نسبت د بدعتي د ده د تفرداتو او د ده د شذوذاتو سخت مخالفت نه د زمانې نه چې زمانه د سبکي ده تر د دې زمانې پورې چې کوم اهل حق دي هغوی ابن تیمیه ضال مضل ګمراه او بدعتي ګڼلی دی. دا خبره چې کماله په خپلو درسونو کې وکړه خبرې به نه کوې ښه. دا خبره چې کله ما په خپلو درسونو کې وکړه دا د ملګرو شایع کړه، روانې وي مونږ په فون باندې یو بل سره رابطه وه. دا سړی ما ته ښه سړی ښکارېده، عالم سړی ښکارېده. یعنې ما د بل چا ما پسې ډېر خلک کلیپونه کوي په دې معاملو کې، خو ما د بل چا نه کلیپ جواب نه دی کړی، خو ما به د ده نه کلیپ جواب هم کو او ده چې به کله کلیپ وکړو نو د هغې محقق تحقیق به مې هم کو چې خبره یې سمه ده که نه ده، بیا به مې جواب کو. د چې کله نورو خلکو لکه ما شیخ عبدالمنان صاحب هغه ما پسې په دې کې خبرې کړې وي، ما ورته هم وي لیدلې چېرته نه دي. ډېرو خلکو تقریبا داسې زما په خیال چې ابو عافیه هم راپسې د الله د رضا لپاره خبرې وکړي، دې ټولو خبرې وکړي، خو ما چا هم ټارګېټ کوونه مې ځان لا دي. شیخ صاحب ما پسې خبرې وکړې چې په دې باندې مونږ مناظرې ته تیار یو. زه کېناستم، ما درته ووي دله لاړم ځای ته دله چې کله ځای ته لاړم خبرې وشوې نو بیا زمونږ د مبادیاتو مجلس منعقد شو په 400 کې. د مبادیاتو مجلس چې کله زمونږ په 400 کې منعقد کېده نو ما دا 15 روپۍ د خپلو دعوو لپاره او نورې تا ځان سره هید دي او دال دي چې ما په زړو ویډیوګانو کې اول دا خپله دا پاڼه راواغسته چې ابن تیمیه د علم قایل، دویمه مې دا پاڼه راواغسته چې په ابن تیمیه باندې د علماء جرح دي، دی په عقایدو کې خلاف د اهل سنت والجماعت تللی دی. بیا مې د هغې څلورمه پاڼه چې دا 5مه ده دا زموږ د کلام متعلق و چې موږ په کلام باندې خبره کوو. کله چې موږ ناستو هغلته په 400 کې نو دا 15 پاڼې عمقه وخت کې ما لیکلي دي د دوی په حضور کې او د دوی په موجودګۍ کې، او ما به دا دعوه کوله دا ویډیوګانې په دې کې موجودې دي چې زما دا دعوې دي زما دا دعوې دي زما دا دعوې دي. کله چې موږ دننه وتو قایل او دویم نمبر زمونږ دا ودانه چې علماء دته نسبت د کفر د بدعت د ضلالت کړی دی، دا د موږ پکې صفا ویلی دي چې موږ د کفر نیو قایل. دا خبره ځان سره یاد ساتئ، موږ د ابن تیمیه د کفر نیو قایل، اگر چې راته وبخي چې عالمانو ورته نسبت د کفر کړی دی. تیمیه خپلو کتاب دا دې ته موږ په خپل اصطلاح کې دا د اولې مناظرې کتابونه دي، دا زه چې ورته اوله مناظره دا نه دویمې مناظرې دا د ابن تیمیه څخه خپل کتابونه دي ټول وګورئ، په دې کې به موږ تاسو ته هغه کلام وښیو د تجسیم متعلق صرف چې دی الله تعالی لپاره جسم مني یا لوازم الجسم چې هغه ضروري خامخا د جسم. بیا به موږ کلام ته ځو. درېیمه او څلورمه مناظره موږ ترتیب باندې فتاوا حدیثیه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. زوال مزل ویلی او موږ داغه جواب کړی چې شیخ الاسلام زوال مزل نه دی او که څوک شیخ الاسلام ته زوال مزل وي نو موږ به داغه جواب کوو.
او دا هغه چا په عقایدو خبره کوو چې څوک شیخ الاسلام ته زوال مزل وایي چې د هغې خپل عقاید په کومه درجه کې دي. بیا چې کله موږ چلنج قبول کړو د هغه نه وروسته د مبادیاتو مجلس شوی د مبادیاتو په مجلس کې اوږدې خبرې شوي د په نفي د تجسیم دا کاغذ کې لیکلي دي. دویمه خبره زموږ د طرفه دعوه دا ده چې ماتوریدي حضرات دا د الله قرآن ته مخلوق وي، دا موجوده قرآن د الله نه مني، دا د بل چا مني او د دې په نسبت باندې یو بل قرآن دی چې هغه ته نفسي قرآن وایي، هغه دنیا ته راغلی نه دی او کوم چې راغلی دا مخلوق ګڼي. موږ به دا ثابتو او بیا په کې تصریحات د سلفو به ثابتو، د قرآن سنت نه به ثابتو چې دا قرآن د الله کلام دی او څوک چې دې ته د الله کلام نه کافر دی. موږ نه وایو سلفو ویلي. دا دوه خبرې شوې دي. موږ د جرح مفسرې لپاره به سبب ذکر کړو، سبب دی والته دغه تعین کړی چې تجسیم دی، شیخ الاسلام د تجسیم قائل دی، بس په تجسیم خبره کوو. داغه نه اخوا که مفتی صاحب خامخا د دې خبرې اصرار کوي چې زه په شیخ الاسلام باندې جرح کوم، نو د جرح لپاره اصول دي، اصول به توی کوو، بیا به دغه نه وروسته مناظره کوو. هغه اصول دا دي چې د خصم جرح به قابل قبول نه وي. د شیخ الاسلام چې څومره خصوم دي، اشاعره ماتوریدي دي یا قبر پرست دي یا روافض دي یا نصارا دي، لکه شیخ الاسلام یو باطل پرست هم نه پرې خارې وټکولی، نو د هغې جرح له هیڅ اعتبار نشته. د خصم جرح په خصم باندې دا قابل قبول نه وي. که د کلام الله مسله مخکې کوئ او د تجسیم خبره وروسته فبها ونعمت ستاسو خوښه، که د تجسیم خبره مخکې کوئ د کلام الله وروسته کوئ ستاسو خوښه. خو چې د جرح او د تعدیل باب کولو شي نو بیا به جرح راځي په هغه خلکو باندې هم چې هغه ډېر لوی خلک دي، نو بیا به تاسو ګیله کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. جزاکم الله وبارک الله فیکم. شیخ صاحب مبارکه دا زمانه داسې زمانه راغلی ده چې زموږ نه پښتانه وایي وایي د کټ سر ته یو خبره او د کټ پوته بله خبره. اوس دغه زمانه نه ده چې د کټ سر ته ویډیوګانو کې خیر دی راشي به هم لیټ کړو، یو ګنټه دی لیټ چې زه به تاسو ته په زړو ویډیوګانو کې دا خپل دا کاغذونه روباسم چې په زړو ویډیوګانو کې ما 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر او 5 نمبر کمی خبرې کړې دي، نو هغه به زه تاسو ته انشاءالله په دې خبره مونږ نه ده کړې. نو ما خو تاسو ته وي چې زه به تاسو ته دې ویډیوګانو کې اوس انشاءالله وښیم چې زمونږ خبره اول په جرح و تعدیل به مونږ ابن تیمیه سره څه ده پولې د پټي جګړه خو نشته. علماو ته بد وایي مونږ به تاسو ته بد وښیو، علماو ته بدعتي وایي مونږ به تاسو ته نقل کړو. بیا تاسو وایئ چې د جرح او د اصولو د جرح او د تعدیل اصول به توی کړو، ډېره ښه خبره ده. 15 منټه به بیا کېنو خیر دی، دغلته د جرح او د تعدیل اصول به توی کړو. خو د جرح او د تعدیل هغه اصول توی کول چې تاسو په خپله باندې ځان له لار کولاوښئ. ابن تیمیه باندې د امام ابو حنیفه جرح نشم خولی، او زه تا ته په ابن تیمیه باندې د امام شافعي جرح نشم خولی، او زه تا ته په ابن تیمیه باندې د امام ابو داود او د یحیی ابن معین او د نسائی جرح نشم خولی. دا واضحات دي، دا بدیهیات دي. زه به تا ته په ابن تیمیه باندې د هغه ثقه او تروالي کې ثقه عالم وي او که نه وي. که چېرته تاسو بالفرض هغه عالم ثقه نه منئ هغه ځان له خبره ده، خو زه به تا ته د ثقه او عالمانو نه چې هغه د امت ثقه عالمان وي زه به تاسو ته جرح وښیم په هغې باندې. ټیک شو، زه ستا خپله خوښه ده، الله دې تا ته خیر درکړي، الله دې برکتي کړه. بله خبره دا ده چې تاسو مبارک شه مبارک ګورې مونږ غټ پیر ته ویو دې باندې ځان پوه کړه چې کوم په پیرانو کې غټ پیر هغې ته مونږ مبارک ویو. نو تاسو مبارک صاحب فرمایل ما دا دعوه ده چې امام ابو حنیفه متفق مقتدا او مجتهد دی د امت. اوس زمانه کې خو بالکل اتفاق دی چې تاسو هم د امام ابو حنیفه رحم الله د اجتهاد نه او د امام ابو حنیفه رحم الله د عقایدو نه او د امام ابو حنیفه رحم الله ځان له بابونه دي. د امام ابو حنیفه په جرح باندې به کېنو، ما تا ته ویلي دي او یو لس ځله مې درته ویلي دي، بیا به یې هم درته ووایم چې زمونږ تا سره وروري ده، زمونږ تا سره دوستي ده. مونږ به تا سره په دې معامله کې چې کم از کم کېنو 20 ځله د سره مناظرې وکړو ځان له باقاعده به د امام ابو حنیفه رحم الله د جرح او د تعدیل مناسب، چونکې دا موضوع ډېره وسیع نه ده، 10 ورځې پس 20 ورځې پس کېنو او ته جرح او زه به تعدیل وکړم. خو بیا درته وایم تاسو ته زه د هغه عقاید ښیم چې دا عقاید دي، دا به زمونږ دویم سټپ راغلی وي.
زمونږ اولنی سټپ په دی دا هغه کتابونه دي چې ابن تیمیه ته صاحب ته کافر ویلي دي. دا هغه کتابونه دي چې ابن تیمیه صاحب ته ضال مضل ویلي دي. دا هغه کتابونه دي چې ابن تیمیه صاحب ته بدعتي ویلي دي. دا چې کله زه ووایم یا زه به دا کتابونه ویم تاسو به تعدیل وکړئ، بیا به زه دا کتابونه ویم تاسو به تعدیل وکړئ. چې جرح او تعدیل وشي نو د هغې نه پس زما او ستا لیکل د دویمې پاڼې هغه ته ښه سړی نه ویلی او هغه ته یې ویلي دي چې دا سړی خارج د اهل سنت و جماعت نه دی. نو زه بسم الله وکړو او کور نه کوئ نو هغه ستاسو خپله خبره راغلې ده. زمونږ او ستاسو چیلنج بازي په دې باندې شوې وه چې تاسو به د ابن تیمیه تعدیل کوئ او موږ به یې جرحه کوو. وصلی الله علی خیر خلقه. بسم الله الرحمن الرحیم. خبره ډېره اوږدېږي. مفتي صاحب وایي چې یاره زه به د شیخ الاسلام جرح ثابتوم چې هغه ښه سړی نه دی او حتی چې نو دا خو د ګمراهۍ عقیده ده. نو د ګمراه سړي جرح زه څنګه ومنم؟ یو ابن تیمیه ته به هغه سړی ګمراه وایي چې هغه اته صفات د الله سبحانه وتعالی مني او د نورو نه انکار کوي او په دې اتو کې هم په تقسیم کې واقع دی. نو په خپله ګمراه دی. نو زه به په ابن تیمیه دغه جرح څنګه ومنم؟ ابو ماتوریدی یا بشری زبا ابن تیمیه رحم الله باندې هغه سړي جرح څنګه ومنم؟ تاسو د هغه چا جرح په هغه به اتفاق کوو چې په خپله حق پرستی عقیده د کتاب سنت موافقي، معطل نی، محرف نی، مشبه نی، مجسم نی. نو هله به بیا په ابن تیمیه باندې هغه جرح موږ ومنو. دا یو. بل دا ده چې په مبادیاتو کې زموږ خبره د جرح او د تعدیل نه ده شوې. دا اوس تاسو عین مقیله موږ راغلي تاسو د خپل اصل موضوع نه اوس بل طرف ته ځئ چې موږ به په ابن تیمیه جرح پیش کوو تاسو به تعدیل. جرح او جرح د چا؟ د خپل کور خلک. د خپل کور خلک. نو دا ته اوس ته موږ وایو مفتي صاحب ستا د کور خلکو جرح زه نه منم. ما ته د محدثینو جرح راوړه ته ورته وایې ثقه. زه خو ته ثقه نه وایم. ثقاحت د چا؟ د سبکي ثقاحت او یا د دیوبندیانو اقوال دیوبندیانو کتابونه موږ راوړي د الله په فضل سره په تسلسل سره ته به زوار چې دیوبندیان په کومو خرافاتو کې پراته دي. هغه څه وایي؟ هغه د څه شي قایل دي؟ د خبر پرستۍ قایل دي. دنیا ته د مړو د راتګ قایل دي لکه تاسو هم د دې قایل دي. د استمداد د ارواحو نه د مړو نه قایل دي. هغه د تصرف فی الکون قایل دي. غیر الله ته د علم غیب د اثبات قایل دي. د وحدت الوجود قایل دي. په ایمان کې د زیادت او د نقصان نه منکر دي چې دا د قرآن د 10 آیتونو نه ثابته مسله ده او د حدیثو نه او دارنګه نور او ستاسو ذاتی عقاید کوي دغه د کتابونو. او خبره به د ابن تیمیه په کتابونو وي. بس لنډه خبر تاسو هم راوړي موږ هم راوړي. نور خبره ناس دغه نه جوړو. د ابن تیمیه په کتابونو خبره کو او د ابن تیمیه په اصل کتابونو د نور خلکو خبرې هم پرې رضا د ابن تیمیه. ها که د ابن تیمیه د تعدیل اقوال موږ تاسو ته به ضرور پیش کوو ځکه چې تاسو د کور خلک دي. موږ د خپل کور نه دي راوستي. هغه ماتوریدي دي چې هغه ته شیخ الاسلام وایي. هغه ماتوریدي دي چې د هغه مدح کوي او هغه ته امام من ائمه المسلمین وایي. هغه اشاعره ورته وایي. اوس په دې خبره کوي موږ تیار په کلام الله. موږ تاسو سره اتفاق په دوه خبرو کړل. تاسو ویل دي چې ابن تیمیه د اول تاسو لوازم د تجسیم ویل لوازم ټکی نه بیا لاړ وینه تجسیم به ثابتو. موږ در سره ومنل تاسو تجسیم ثابت کی موږ به نفي ثابتو. بیا دا غن وروسته دویمه مسله د خلق القرآن په دې خبره شوې لیکل موجود دي. په کوم لیکلو چې اتفاق دی په خبره کوو. په کوم خبرو کې چې موږ تاسو اتفاق نشته په خبره نه کیږي مفتي صاحب. یو بل دا چې اصول د جرح او د تعدیل موږ نه دي متعین کړي. دا به ان شاء الله تاسو د کور نه کوي. که تاسو د سوای چې جرح باب نن کولاوي په غټو غټو خلکو به جرح راځي. نو تاسو مخکې ویل چې نه د دې ته موږ تیار نه یو. که تاسو په هغه رضویلی وي چې د ابن تیمیه باندې د جرح خبرې کوو او هغه باندې محدثین پیش محدثین در سره صحیح شه هغه خلک چې هغه په صفاتو کې دغه عقیده ټیکی چې چا عقیده په صفاتو کې ګډه وډه ده معطل دی صرف توحید ربوبیت مني په اولوهیت کې هم ګډ وډ دی. زه هغه جرح په ابن تیمیه خو د اولوهیت او د اسماء صفات داعی دی. هغه د دې مسلو امام دی. هغه د توحید امام دی. توحید المرسل او توحید متابعه الرسول امام. دا کتاب الجرح والتعديل ده الرفع والتكميل الجرح والتعديل اخري مرصد دي اخري كم باندې دا بغدس تعلیق دي. احناف دو قسم دي. یو هغه احناف دي چې هغه کامل احناف دي. کامل دا چې هغه امام بونی په فروع کې مقلدین دي او په اصول کې او ناقص هغه دي چې هغه امام بونی په
تاسو اوس زه اوس خبرې کوم صحیح شه. اوس زما خبره 15 منټ تاسو نن د ماتوریدیت د عقیدې نه توبه وباسئ او د امام ابو حنیفه مقلدین ځان جوړوي. بیا د اهل سنت به یو حنفي بنئ لکه شوافی مالکیان کې، اوس حنفي به یو اهل سنت کې بنئ لکه بدعتیان شو. دې خبره خفه کیږو نه جزاک الله. او خو او د عبد الحی ویلي، عبد الحی تردید پورې لیکل دي وفيهم الشيعه، فاحنا په حضراتو کې شیګان تاسو د خانه منم په هغه کې تاسو چې کوم لوی علما یادوي چې موږ د غیانو یا د ابن تیمیه د هغه شاګردانو ویلي دي چې بعض عالمانو ابن تیمیه صاحب ته دوالو مدویل، بعض عالمانو ابن تیمیه ته به ډوپلیکیټ خبرې نه پیش کړې، ته به د ابن تیمیه خپلې خبرې پیش کړې، د قرآن سنت نه دي کې خلاف کړی دا کتابونه ده کنه. دویمه خبره ده کنه، دویمه خبره ده استاد شیخ صاحب دا قصیده کنه. تاسو ما خپلې خبرې تفلې ده بل تاسو په ماتوریدي صاحب باندې خبره وکړه چې ماتوریدي صاحب د الله کلام ته مخلوق وي، دا پکې نو تر ماتوریدي صاحب هم مکوه قرآن ته خود قضا ماشاء الله دولي کې خو په حادث او مخلوق کې فرق دی. دا به تاسو کوئ حادث او بس خیر دی. تاسو کوئ دا فرق به تاسو ثابت کړئ. نه فرق به تاسو کوئ، نه فرق به تاسو کوئ او د علم خبرې دي. مونږ به تاسو ته دا ثابت کو چې حادث او مخلوق یو شی نه دی. اوس به ثابت کوم امام احمد بن حنبل لوی جنجال به جوړیږي. بل خبره دا ده او کنه شیخ صاحب شیخ ته په خپل باندې قرآن ته حادث وي خدای دې خیر کړي. بیا وی د دیوبندیانو خرافات بالکل صاحب د چا چې خرافات یو ما وسره منل کنه خرافات ته چام نه منم، نه ستا منم، نه د شیخ ابن تیمیه منم، نه د انورتاج منم، نن مزه ما منه. ما تاسو ته ویلي دي او نه به د اشرف علي صاحب منئ، د چام نه منو. اشرف علي صاحب کې یو کو مظهر علي صاحب یو کو چې ابن قیم لیکلی دي چې روح به د حروي راغی او د ابن تیمیه سره به کېناستو او د حروي د روح نه به ابن تیمیه اخذ کا. والي زه به تا ته بیا په کتاب الروح کې وښیم چې د ارواحونه اخذ کوي او ارواحن خلکو ته اعطا کوي. او بیا د اهل حدیث کا ذوق التصوف دا غینه مکرته بیا خبرې رويشته نو بیا شیخ صاحب معاملہ زیاتیږي وګدیږي نکبه بلا کې چې تما گرفتاری پاره کې تاسو ما نه اول گرفتاریه ما پرې دی خبره دا ځان له خبرې پرې بکینو خبر په ان شاء الله چېونس کو ډیپټی کاکا سنوم دی بل سبحانه چې برو با تما ته دا غلطه خبره ثابت کړه تا ته به علامات وي چې توبه تی وبا سمات دوست توبه وست چې استغفر الله ربي من كل ذنب دا هغه قاعده چې هغه قران او د سنت او د ثقه عالمانو د عقاید خلاف ته علامات ثابته. د ابن تیمیه په کتابونو به خبره کیږي بالکل بکی ما خدا وروړي دي د ابن تیمیه دا صرف د ابن تیمیه سب کتابونه د مخامخ وګوره تلبیس الجهميه دي در طارد العقل والنقل دي مراد که تستق قوي ثقه عالمان وي لکه سبکی چې هغه ته معطل وي نو دا به ته زیاتې کې ته سبکی ته معطل وي که چېرته بالفرض ته د امت لوی عالمانو ته چې هغه ابن حجر دی یا هغه بالفرض علامه زبیدی دی یا علامه خفاجی دی یا علامه نور الدین قرآن بس امت ته نه راځي مګر صرف په هغه تعبیر با شریعت معتبري چې کوم تعبیر د ابن تیمیه دی امت دا خبره چرته نه مني. زمونږ په عقیده باندې تنقید کوه چې کومه ته ملاویږي خو دا غزان له خبرې دي د سحر په وخت کې به شیخ صاحب د سحر موسکه د ماسپخین په وخت کې به د ماسپخین موسکه د مازیګر په وخت کې به د مازیګر موسکه دا یو ابن تیمیه دوال او مدیریت ثابت او تاسو ماته ته دغه حادیت ثابت کې بس دا خبر راغلی د الله نه خوشاله ساته. دا اصول دي تاسو هم په ابن تیمیه باندې جرح پیش کو دا زما مخه ته الرفع والتكميل في الجرح والتعديل خبر نوٹ کی ځان سره ايقاظ في بيان حكم الجرح بيوي الجرح اذا صدر من تعصب او عداوه او منافره او نحو ذلك فهو جرح مردود ولا يمكن تدعو جرح پیش کې دا خو هیڅ څوک نشته مشر وې دا جرح مردود
وایي او بیا ابن تیمیه ته سوال مزل وي ما ته پیش کړه او زه به درته پیش کوم چې په ابن تیمیه کې په عقیده کې به د هغه سره هم نه وایي اگر که کله خبرې لکه مولا علی قاري صاحب دی خو هغه د شیخ الاسلام دفاع کړی د متصوفو دشمنانو په بل جرح کړ دي اصول دا نه دي مفتی صاحب کنه یو بل خبره کو راځي دا ابن تیمیه هم د منځ لري مناظره کو په حیثیت او په قران باندې دا هر څه د منځ لري دا الله په کلام او د محمد رسول الله په کلام خبره کو تاسو خپل عقیده د قران نه ثابته کړئ امون د خپل عقیده ثابت او د حیثیت او نه ثابته کړئ دا ابن تیمیه هم لري دا اشخاص دي علما دي راځي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ازي په قران سنت فیصله کو چې قرآن توحید څه ته وایي او سنت توحید څه ته وایي او قرآن او سنت شرک څه ته وایي راځي په دې بخاري کتاب التوحید تم شو حدیث پیر صاحب بخاري درس کې مونږ خیر طالبانی دغه بخاري په کتاب التوحید مناظره چې دې کتاب التوحید کې د چا عقیده د سره برابر و هغه به مسلمانی ثقه وي او د چا عقیده چې د کتاب التوحید نه خلاف دغه دی بدعتي او ظالم مسجد دا صحیح ده دغه رنګ یا خدا شي نه د منځ وباسي کنا په دې علماء په عقاید خبره کوي موږ خبره صفا کړې په مباریاتو کې تاسو ویلي چې ابن تیمیه تسلیم قائل دی موږ دفاع کوو تاسو ویلي دي چې ابن تیمیه په عقایدو کې دا خطای دی او غزوال مزل دی موږ دفاع کوو دا زه ته یو بل حواله ویم مفتی صاحب خپکیږو بنا د فرمایي دم ستا د کور عالم دی دا دی دغه دا جلاء العینین په محاکمه الاحمدین د نعمان الوسی جلاء العینین زموږ د کور نه دی نه ستاسو د کور دی دا کې پی کې کیو شو خو 400 وال نه دی دا تاسو کې چې دا ډېر لري دی ښا تاسو کې چې کوم خسړیا بیا زموږ ملګری دا کې پی کې پښتون دی خو نه 400 وال نه دی دا موږ ډېر لري ګرځي الوسی دی دا مشهور الوسی نه نه د بل الوسی جنا سیره دیو به نن ویني مفتی صاحب علیه رحمت علیک الرحمه دا ولی دا څه پته نه غړا وړا شو خدایا دی وی جرح د علماء بعضو په بعضو باندې سره د اختلاف د عقیده او د مذهب نه دا قابل قبول نه ده مطلب لا يؤخذ بقول العلماء في طعن بعضهم بعضا دا خود صحیح شو زما او طبيعه پرېدم اورېګا